ځان سره مې هرې خوا ته وړلی شوی وطن ځان سره مې هرې خوا ته وړلی شوی وطن ارمان د مټ په بیک کې ځایېدلی شوی وطن بیا که دې تر هر څه لرې وړمه پروا نه وه ما خو دې تقدیره هېرولی شوی وطن یو څوک خو دې ذوقي هم را سره وي شاوخوا چا سره شریک مې چې ژړلی شوی وطن واقعا هم د وطن نوم او د افغان نوم ډېر خوږ دی هغه د استاد صدیق پسرلي خبره چې هر څه کوو موږ ته وطن ښکلی و کب ته وي خوږې د سمندر اوبه وطن موږ ته هم د سمندر اوبو په څېر و د هر افغان په څهره به یوه ترخه مسکا وه او ژوند ته به یې هیلې درلودې خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر افغانان په نورو هیوادونو کې مسافر شول څوک په زده کړو پسې راووتل او څوک هم له بېکاریه د مهاجرت ژوند هغه ډول چې ته یې غواړې ممکن ترسره یې نه کړې ډېر خلک په نورو کلتورونو کې ژر مدغم کیږي او خپل کلتور سره اړیکه شلوي خوشبختانه د نن وطن خاطرې په خپرونه کې موږ سره داسې یو افغان دی چې د خپل هنر او د خپل کلتور په ساتلو سره تاسو ته د پښتو د خوږې ژبې موسیقي سازونه انځوروي او یوه شیبه مو ماضي ته وړي او د وطن یاد در تازه کوي موږ به په دې خپرونه کې د نوموړي د افغانستان ژوند د کاناډا ژوند او په ټوله کې به د ده هنر په هکله د نن وطن خاطرې په خپرونه کې ورسره یو وطني بانډار وکړو ممکن زموږ د دې خپرونې له میلمه سره تاسو بلد هم وئ تاسو ممکن څېرې سره اشنا اوسئ یا تاسو ممکن دی په ډېرو مجلسونو کې لیدلی وي چې دی په خپلو کلیوالو فولکلوریکو سندرو باندې مشهور دی درنو لیدونکو تاسو زموږ دغه خپرونه را سره څارئ د خپرونې میلمه به هم تاسو ته در وپېژنم په خپرونه کې موږ جالبې برخې لرو موږ سره به زموږ میلمه د افغانستان د څو ولایتونو موسیقي به هم موږ ته غږوي هیله لرم چې زموږ د نن وطن خاطرې خپرونه ستاسو لپاره ځانګړې او خاصه واوسي د نن لیدونکو نور مو د انتظار شیبې نه اوږدوم مستقیما تاسو ته زموږ د نن وطن خاطرې د خپرونې میلمه در پیژنم زموږ د نن وطن خاطرې خپرونې میلمه دلته په ټورنټو کې میشت افغان هنرمند میرویس صافی دی صافی صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو خپرونه کې وخت راکړی دی او نن مو وپیتله چې تاسو سره یو وطنیز بانډار ولرو له تاسې نه هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته هم وخت راکړه او ستاسو د تلویزیون ټولو مینوالو لیدونکو ته زه خپل قدردانۍ او احترامات وړاندې کوم او خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه صافی صاحب په داسې یو ښه ماحول کې مو ولاړ یو دې خواته بیچ دی او دې خواته پارک دی بله صاحب همداسې ده کاناډا هوا در باندې څنګه لګېږي ښکلې ده ښه ده نو موږ خاص په کابل کې دغه هوا سره عادت سیم هوا ده او بیا ماشاءالله ډېر ښایسته د چکر ځایونه لري چکر ځایونه لري دا راته ووایه چې زه دا سوال ټولو مېلمنو نه په سر کې کوم چې څونه وخت کېږي د کاناډا ته راغلی زما هغه سړي یو رقم حساب کوي خو ښځې ډېر دقیق حساب کوي ته کوم ډول حساب کوي باید همغه رقم یې وکړم ځکه چې زموږ د پی آر مسله هم پکې روانه وه که نو ورځې مو زه شمارلې ځنه خلک حسابونه کوي چې ورته یې څو کلن یې وایي د پاسپورټ له مخې درته ووایم نو زما 14 میاشتې وشوې کم وخت کېږي راغلی دا راته ووایه چې کاناډا ته راغلې څنګه ډېرو هېوادونو کې خلک وایي چې موږ کاناډا ته ځو ته راته خپله کیسه وکړه څنګه راغلې کله چې بدبختانه به ووایم چې موږ جمهوریت د لاسه ورکړ نو موږ دې ته اړ شو چې موږ باید وطن پرېږدو نور مسافر شو لږ د بیړې سره سم
پرېکړه موږ کړې ده او په ډېر لرې ځای راتاو شوي یو موږ برازیل ته پناه راوړله بیا هلته نن موږ د ژبې او د کلتور سره بالکل هر څه ډفرنټ بدل وو نو موږ پرېکړه وکړه چې یعنې دا ټوله لاره موږ چې ده زمیني دا سره دغه کړې دا مرحلې طی کړې دي یعنې تاسو له برازیل نه تر دې ځای پورې ځان را رسولی دی نو څو هېوادونه په منځ کې والي 12 نه تر 14 پورې به وي دا ډېر جالب سفر دی د خپل سفر ترخه کیسه راته وکړه دا زه دکه غواړم دا پوښتنه وکړم چې نسبتا ځینې خلک په دې وروستیو کې ځینې هېوادونو خپل راوستل تاسو چې له برازیل نه راغلي او څو هېوادونه مو والي دي نو طبعا غیر قانوني لارې له ستونزو خالي نه وي زه غواړم دغه د خپل سفر یوه کیسه راته وکړي بده خاطره خو چې دا شروع شوه ټوله وه خو بدترینه خاطره پکې د یو ځای کې چې کوم ځای کې پیاده مزل راتللو هغه ټول ریسک و د ژوند سره لوبې وې موږ له دې څخه ډارېدلو چې ژوند مو په خطر کې دی چې ځان سیف کړو متاسفانه چې کله ما دا خبره وڅېړله موږ په خطر کې بیا ځان واقع کړی ځکه هغه ټول په 100 کیلومتر نه یا زیات یا کم دقیق نه پوهېږم دا پیاده مزل ټول په غرونو کې او په خټو کې و د پښې د خلې د مفصلونو د خلې او د بعضې دغو د کسر ډېر امکانات موجود که چېرته دغه واقع شوی وای خدای مکه هغه ساعت نوم انسان ته زه به دلته یوازې افغان ته اشاره نه کوم ډېر زیات خلک پرې روان دي نو هغه سړی د ژوند د لاسه ورکولی شي ځکه چې څوک خپل کالي د غاړې نشي راوړی خلک یې غورځوي نو دغه 3 ورځې چې بیا په دې لاره کې زه وم ډېر زیات ډېر په تشویش کې وم که څه هم بعضې خلک چې وښه په خوشحالۍ په خندا به روان وو اما ډېرې داسې ستونزې وې چې زه اوس نشم ویلی هغه ډېرې اوږدې وخت به ډېر ونیسي بلکل صفا صاحب غواړم د کاناډا په اړه نورې پوښتنې هم ډېرې ولرم له تا نه زه غواړم د افغانستان د ژوند په اړه له تا نه وپوښتم د دې ځای ژوند به تا ولیده د دې ځای ژوند د افغانستان ژوند سره څومره توپیر لري او د دې ځای ژوند طبعا ټولو خلک چې موږ هم دلته ژوند وکړو ژوند طبعا سخت دی ستا لپاره څنګه دی ډېره بهترینه پوښتنه دې وکړله او دا ډېره ضروري ده په دې باید بحث وشي که واقعا د یو سړي ژوند په خطر کې نه وي نو خپل وطن دی همدغه دود او دستور حتی موږ چې په یوه جنازه کې به اشتراک وکړلو نو خپل پردی به مو لید هغه نو وطن هغه دلته موږ نشو دغه کولی چې د هغې موږ یو بیلګه دلته موږ ثابته کړو لیکن خوشبختي دا ده چې راغلو د نورو هیوادونو د مسافرو په څېر موږ نه یو څه اندازه موږ ته د دې خبرې دونه هغه پکې اسانتیاوې موږ ولیدلې چې د وطن د خرابۍ له کبله زموږ دلته کارونه ښه لاړل نو اوس چې دلته څوک راغلي دي موږ له پکار ده چې خپل کار ته ودرېږو له نشو څخه له بدو هغو څخه ځان وژغورو نور دوستان وژغورو په خبرو په اترو په هڅه د غیر مستقیمې لارې نه دغه سړي هغه دغه ته انحراف ورکړو چې مستقیمې لارې ته سم کړو او زه به خپل ځان درته یاد کړم نو موږ معمولا افغانان یو نفر کاروبار کوي 20 تر شا د ماشومانو په شمول حتی پلار مور خو د کاره غورځېدلي وي هغه د دې نو که موږ بېلاري وکړو نو غټه دغه کې راځو نو څوک چې هلته دي هغوی که ژوند سیف وي خپل وطن ګل وطن څوک چې دلته دي اوس راغلي دي نو الله دې دا وطن ورله ښه کړي په کار ده چې یو کار وکړو او د بېوزلو خلکو سره سخت لاسنیوی په دې وخت کې په کار مننه دا راته ووایه چې د افغانستان د کوم ولایت څخه یې په دې هېوادونو کې که سړی ووایي چې زه افغان یم د ښه کفایت کوي بلکل ولې د لا ښه پېژندګلوي لپاره غواړم دغه سوال وکړم چې د کوم ولایت څخه یې او ډېر ژوند یې چېرته کړی سمه ده نو زه به بیا دا خبره ته سر کې وکړم چې زه افغان یم ځکه چې اوس یو څه اندازه موږ د هنر د دغه سره تړاو اختیار کړی دی افغان به کفایت ځکه وکړي چې لویه حلقه د افغانیت انسان یم او افغان یم ثابته خبره ده په آیاتونو باندې چې دا اقوام او هغه چې دي دا د انسان د مشخص کېدو لپاره دي بلکل نو همدغه ته په کتو سره زه یم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ باډیل درې یم باډیلی یم صافی یم قوم باندې کونړ غلام محمد باډیل ته مزه او ډېر وخت مې چې په مهاجرت موږ هجرت کړی و پاکستان کې وو بیا راغلو یو 3-4 کاله مو وطن کې تېر کړل بیا راغلم ننګرهار کې وو نو ما خپلې طبي زده کړې په ننګرهار کې وکړلې بعد له هغه نه کابل ته رالم بیا مې ښه کمپنۍ درلودلې
یو مې ټریول ایجنسي درلودله او هم مې ترڅنګ یې بزنس کمپنۍ درلودله او کنسټرکشن کارونه مې کول دی ژوند روانو. صفای صاحب ما چې ډېر مجلسونه کې اورېدلي دي تا مخکې اشاره ورته وکړه ستا له نوم سره ډاکټر یادېږي تا وویل چې تا طبي زده کړې کړې دي طبي زده کړې دې چېرته کړې دي او په کومه برخه دې کړې دي او څومره دې پکې عملي کار وکړ؟ ما د ننګرهار طب پوهنځی لوستی دی په کال 1988 کې زه فارغ شوی یم او 10 میاشتې ما صحتامه کې په جراحي عمومي کې د خپل هیوادوالو لپاره چې کوم خدمت ما ته لازم و هغه مې وکړ. متاسفانه چې وروسته مې ونه کړی شو ځکه ما یو کنسټرکشن کمپنۍ درلودله مسؤلیت مې ډېر تر سره و نو ډېره طبابت دې پرېښوده او بل خواته ولاړلم. ما سره چې په انجینر صاحبانو کار کوم ما ته به ویل چې وروره خیرات غواړې طبابت دې چې شروع کوو دا ستا د خپلې خوښې پوهنځی و؟ بلې د دې نه مخکې چې زه طب ته لاړ شم ما نرسنګ لوستی و نو موږ ته دا یو افر راغی چې تاسو بدون له کانکوره کولی شئ چې په یو مسلکي امتحان سره تاسو طب پوهنځي ته لار ومومئ. نو هماغه چې موږ هغې لارې نه لاړلو نو ما تقریبا 10 کاله شوي په طبابت برخه کې 10 کاله ما سټډي کړې. کلي کې دې څومره ژوند کړی دی؟ کلي کې 3 نه تر 4 به وي 4 کالو پورې 3 نه تر 4 کالو پورې. زه غواړم ستا د کلي په اړه پوښتنه وکړم. سمه ده. د کلي ژوند دې څنګه و او دې تر څنګ د کلي ملګري دوستان هغه دې اوس یادېږي ورسره تماس کې خاص کر ستا همزولي؟ بالکل زمونږ ډېر محدود کلی دی چې ټول د یو نیکه اولاد دی. زه د سرباز بابا لمسی یم د سرباز خان زوی شهسوار خان همداسې د هغه زوی غلام احسان خان چې غلام احسان زما نیکه دی او حاجي شیر حسن زما پلار و نو دوی دغه درې ملکان وو نو زمونږ دا ټول کلی چې دی بېرته د یو سرباز بابا بچیان دي نو بالکل تره زامن مې ډېر ښکلی ژوند و ډېر ښکلی ژوند و ډېره غریبي مې وه خو څه یو رقم ته داسې خاطرې زه له هغې څخه لرم چې بعضې وخت کې مې چورت بل خواته ځي هماغه را یاد کړم هماغې کې بیا په تصور کې لاړ شم چې کشکې دا ژوند دغه ریورس هغه سیستم کېدلی موږ به هلته ځان وړلو همالته مې ځان وړلو. زه غواړم بله پوښتنه دا وکړم چې مسافري ژوند سخت دی او بیا د افغانانو لپاره ډېر سخت دی چون په افغانستان کې ته ډېره هغه سیستم پرمختللی نه و لکه څومره چې دلته ډېره موږ سره عیار نه یو نو هر مهاجر ممکن په لومړي کې پرمختللو هېوادونو کې ستونزې وګالي ممکن له دې ستونزو ته هم راتېر شوی واوسې که د خپل د کډوالۍ د ژوند پیل کیسه دې راته وکړي. دقیقا همداسې ده چې مشکلات خو ډېر زیات وو چې راغلو نو طبعا په هوټل کې پراته وو نو ډوډۍ موږ ته راکوله کوټۍ راکوله لیکن په دې نه ده موږ تر شا فامیلونه وو موږ خپله ډېر مصارف درلودل نو د حده وتلې ستونزې هم اقتصادي هم د وطن پرېښودل هم مسافري یو څه اندازه ذهني فشارونه موږ باندې راغله حتی نو دا به ټولو تېر کړي وي او دا شته پکې او هغه ځوانان هم که د دې خبرې علاقه څوک لري چې خارج ته ولاړ شي چې قانوني څوک راوغواړي او انوایټ یې کړي او راشي نو ډېره ښه ده که نه په دغه لارو باندې سخته ده ډېره سخته ده باید چې په ځای کې مننه. صفای صاحب دا راته ووایه چې د خپل هنر چې دلته کوم هنر کې کار کوي د پښتو موسیقي برخه کې دلته پروګرامونه کې په کاناډا کې دلته تا ته دغه زمینه څومره مساعده ده؟ زه غواړم بیا وروسته دې په اړه ما ورته مفصلې خبرې ولرو اوس یو پوښتنه دغلته تاسو ته راجع کېږي چې دلته ستاسو هنري ژوند څنګه دی؟ ښه نو زه به دا خبره وکړم چې دلته د افغانستان موسیقي او یا د ټولې آسیا دا ریګولر نه ده موږ نشو کولی چې خپل ژوند د دې پورې وتړو چې یا د دې نه موږ کم انکم لاسته راوړو یا دې ته په کافي اندازه باندې موږ رسیدګي وکړی شو ځکه چې موږ تر څنګ نور جاب باید وکړو چې هغه موږ روزانه
په ساعتو باید کار وکړي او په ساعتو بدل ته دنه مصارف هم کټ کېږي نو زما خو ډېر شوق ورسره دی چې زړه مې غواړي چې فرصت را سره وي چې په دغه عرصه کې یو څه خدمت ترسره کړی وي د خپلو وطنوالو لپاره لیکن زمینه دومره موږ ته اوس مساعده نه ده صفی صاحب مننه چې دلته ته بیا هم د افغانانو کې هغه په نشتو امکاناتو باندې د افغانانو مجلسونه د ګرم ساتلي دي او فرهنګ کلتور ته کار کوئ د خپل هنر ژوند ترڅنګ دلته نور څه مصروفیتونه لرئ باید دا مو وایم درته زه چې راغلم نو ما دلته چې خلکو نه پوښتنه وکړله زه خپل مسلک ته ورسېدل زما ډېر په سختۍ و زه باید 3 کاله نور هغه وکړم زموږ هغه سن و سال هم نوره تقاضا نه کوي نو ما دا توانمندي درلودله چې زه په د موټر مستري کار میکانیک تاسو کسب څه ده میکانیک بلې هغې کې زه ډېر تجربه لرم نو ما د ورکشاپ سره کار کوو بیا د وخت په تېرېدو سره نو هغه ورکشاپ چې و د ژمي کې هغوی امکانات نه درلودل خیمې تړلې وې بیا هغې کې لږه هوا یې ډېره سړه وه نو ټول هغه شاګردان چې وو او څوک مسلکي کسان وو ټول دوی مجبوره شول چې ځای پرېږدي نو موږ هم پرېښودو بیا ما زه اوس اوبر کوم اوبر ډرایور ډېر ښه نو ستا ښه مسلک زده دی په دې هېوادونو کې چا چې ستا غوندې مسلک زده وي هغه ډېر بختور دي نو تاسو هم کولی شئ چې خپل مسلک کې ځان ته ښه دنده پیدا کړئ درنو لیدونکو مننه چې تر دې دمه زموږ د وطن خاطرې خپرونه راسره ګورئ له صفي صاحب سره موږ د افغانستان د ژوند په اړه دلته په کاناډا کې د ژوند څنګه دی نو زموږ د خپرونې وروستۍ برخه به البته د صفي صاحب د هنري ژوند اوسي موږ مستقیم ځو د صفي صاحب کور ته هلته به د صفي صاحب نه د افغانستان مشهورې کلاسیک سروکي اورو د ترڅنګ محلي موسیقي به راته غږوي او د ترڅنګ کوشش کوو چې په موسیقي باندې لږ ډېر راوغږوو نو هیله لرم چې زموږ د خپرونې دغه برخه هم را سره وګورئ او ملتیا مو وکړئ او د صفي صاحب له ښکلو کلیوالو سندرو خوند واخلئ دومره ولې رایادېږي رانه هېر شه لکه وخت زما د زړه په لاره تېر شه نو هسې هم زمونږ برخه پکې نشته چې وړه نشي ښایست دې دومره ډېر شه زه وینم په هر لورې لیونې د محبت د ټولو لیونیانو وي جدا جدا عادت زه وینم په هر لورې لیونې د محبت د ټولو عاشقانو وي جدا جدا عادت شلیدلي ګریوانونه مې ګریوان غوندې نه دي وای 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 چې ټول ښکلي راجمع شي جانان غوندې نه دي چې ټول ښکلي راجمع شي جانان غوندې نه دي شلیدلي ګریوانونه مې ګریوان غوندې نه دي چې ټول ښکلي راجمع شي جانان غوندې نه دي چې ټول ښکلي راجمع شي جانان غوندې نه دي لا 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 لا
ښکلې ښکلې ډېر دی هره خوا په هره لورې یو نیم حسن ته نشي رسېدی د اسمان ستورې دا ښکلې ښکلې ډېر دی هره خوا په هره لورې نو یو نیم حسن ته نشي رسېدی د اسمان ستورې دا لمر او دا سپوږمۍ د یار په شان غوندې نه دي وای 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 چې ټول ښکلي راجمع شي جانان غوندې نه دي چې ټول ښکلي راجمع شي جانان غوندې نه دي او لا 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 د بل وطن خاورې لونګ نه کوي بوټي مې کېږدی په مزار د بنګو د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست مننه چې تر دې دمه له موږ سره د وصال تلویزیون په پرده د وطن خاطرې وطني بانډار خپرونه را سره ګورئ موږ سره صافی صاحب خپرونه کې لا هم شته مخکې مو د صافی صاحب د افغانستان ژوند او همدارنګه دلته په کاناډا کې چې دی په کومو کارونو باندې بوخت دی په دې تړاو مو له ده سره مفصلې خبرې درلودې د پروګرام په وروستۍ برخه کې موږ غواړو د صافی صاحب د هنري ژوند باندې وغږیږو چې د له موسیقي سره څومره وخت کېږي پاتې دی همدارنګه د هنري فعالیتونه تر کومې کچې پورې دي صافی صاحب مننه چې د دې دمه له موږ سره خپرونه کې د لومړی سر کې د ډېره ښایسته او داسې یو وطني سندره په هارمونیه کې وغږوله دا د کوم سمت وکه دغه راته ووایي چونکې دا یو ملي بڼه درلودله دغې نغمې او خپل وخت و زمان سره ډېر زموږ ستاسې مشران ورسره اشنا دي هماغه چې څنګه شکل کې هغه پوهېږي نو په همده خاطر باندې چې د وطن د یادونو د تازه کېدلو په عنوان د لاندې موضوع و نو ما ځکه همغې ته فوکس په همغه ځای باندې وکړلو مننه زموږ برنامه همدې دپاره ده چې نن به ته موسیقي کې موږ ته هغه د پښتو هغه افغاني کلاسیک سروکي وایي چې زموږ یو شیبه لیدونکي تیر ته ویسي او خپل وطن ورته یاد کړي دغه سندره چې تاسو په هارمونیه کې وغږوله فکر کوم دا د کندهار د شمت په دنګ غرو سردار همغه وه که نه کومه بله سندره دغسې وه یوه بله هم پکې تېره شوې ده او ستاسو خبره سمه ده همداسې ده مننه دا راته ووایه چې هنري د هنر کړنو سره یا د هنر سره ستا سفر له کوم ځای را پیل شوی دی سمه ده زه به دا خبره وکړم چې دا چونکې یو راز و په ده مې پرده اچولې وه اوس نو موقع ده چې ټول لیدونکي د درنو لیدونکو صافی صاحب دلته د افغانانو په مجلسونو کې هنري او بانډار جوړوي ملګري پرې راټول وي نن به له دې راز نه پرده دی د وصال تلویزیون په پرده باندې تاسو ته لرې کړي چې د موسیقۍ پیل څنګه کړی دی
بالکل زما ډېر شوق و ورسره زما قبلګاه صاحب عالم دین و بیا په خپل منطقه کې د مکمل دغه درې هغه د دریو قومونو مشري زموږ د نیکه نه راپاتې همداسې زموږ پلرونو ته راپاتې نو ما ته ستونزمنه وه ډېره ستونزمنه وه زما ډېر شوق و ورسره ما د موسیقي په عرصه کې د ماسټر صاحب شاهجان سره شاګردي وکړله مګر کله چې زه دې باندې وتوانېدلم چې زه یو څه اندازه کولی شم چې یو پروګرام کې اشتراک وکړم یا په وړاندې ویسم خو ما د کور د مشرانو د خاطر نه دا بوج په زړه باندې تېرولو نو ما دا خبره نه دغه کوله اوس چونکې مسافر شولو نو یو عالم ستونزې شولې بیا دا زموږ د کلچر پورې تړلی یو فن دی ویاړم ورباندې که څوک ښه استعداد ولري هر قسمه هنر شي زده کولی او دا خپله مې هنر دی د استعداد نه بغیر دا نه راځي په سر په خود نه راځي نو اوس یې په افتخار سره زه دا کوم چې زما د خپل د پښتو ژبې لپاره د خپل کلچر لپاره د شعر په ژبه باندې په ترنم باندې بیا دې سره ساز تړل کېدل دا خو یو پیغام رسولی دی یو سړي غوږ ته که یو ځوان طبقې ته هر څونه سړی ووایي چې تر راځه موږ تاسې کینو په یو موضوع باندې غږیږو لکه په ولور باندې واقعا چې رسنۍ وي ژورنالستان ستاسې همکاران او هغه هڅان ځوانان چې په هیواد کې شتون درلوده بالاخره موږ په دې شاهدان پاتې شولو چې دوی د ولور په نوم چې کومه ډېره درنه ستونزه د ځوانانو د ودونو پر مابین کې ایجاد شوی و هغه دوی حل کړله فکر کوم چې 95 سلنه حل شوی دغه هڅې وي دغه نو موږ هم دغسې کوو که یو پیغام وي په یو موضوع باندې غږېدل وي اوس خو نو موږ وطن ډېر ستونزمن دی موسیقي نو د موسیقي له لارې موږ کولی شو هلکه ځوانان راغونډ کړو بیا د دوی هغه زړه لاسته راوړو بیا پرمانا شعر باید ووایو داسې شعر ونه وایو چې په شین خال ټوله ورځ وغږېږي چې شین خال لرو نو زه د هغې سره موافق هم نه یم چونکې زه د ملنګ جان صاحب شعرونه ډېر مې خوښ کېږي په دې به زه وروسته نورې پوښتنې کوم صافی صاحب دغه راته ووایه ما چې اکثره د هنرمندانو د لرو بر د پښتنو سیمو هنرمندانو ژوندلیکونه لوستلي دي دوی په یوه دیني کورنۍ کې پیدا شوي دي لکه تاسو چې مې یادونه وکړي ستاسو پلار عالم د دین و نو د دې ستونزې مثلا څنګه وې د کورنۍ محدودیت څنګه و او دغه موسیقي خو تا ممکن په کور کې نه وي زده کړي نو آیا د کورنۍ نه د خپل راز د تر څومره پورې پټ ساتلی و تر ډېره حده چې ما خپل کوشش کوو نو ما پټ ساتلی شو که څه هم زما مشران ورونه هغوی بیا په دې خبره باندې خبردار هم شول خو په کلکه یې ممانعت کولو چې زموږ جامعه بعضې وخت کې زموږ خلک زه به اصلاحي ډول باندې خبره دا وکړم چې موږ ډېره زر بعضې وخت یو د ټاپم چېره پلاګر په هر صورت باندې دغه راته ووایه چې د کورنۍ کې ستا مخالفتونه درلوده د موسیقۍ په برخه کې ملاتړ کوونکي د څوک وو په کورنۍ کې چې ته تر شا ستا تر شا ولاړ وي ځینې وخت تشویق کړی اوسې بله زما د اکا زامن وو نو تره زامن مې و لکه زما سکه دا خپل د تره زامن چې دي دی خو څه زما نه مشران وو څه کشران وو همزولان مې نشته پکې نو زما د پلار د ترونو زامن چې وو نو زه به دا ګلزاده په نوم باندې زما تره زوی دی بلکل زه هغه ډېر سپورټ کولو ما ته چې مشکل نشته دی خو بیا هم موږ کوشش کوو چې دا خبره یو څه اندازه پټه وساتو نو د ډېرو مشکلاتو باوجود چې ما د یو هیواد نه په بل هیواد ته به تلم ما به زده کړه کوله ځکه زموږ استاد ماسټر صاحب که زموږ غږ ور ورسېږي نو اول ورته سلام او احترام وړاندې کوم بیا هغه موږ سره د دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده او ډېره زیاته همکاري کړې ده ځکه زه به د افغانستان نه لاړلم پېښور ته کوزي پښتونخوا ته نو کوزه پښتونخوا کې به د هغه سره ما یوه میاشت تېره کړه که څه هم هغه باندې ډېر کشر دی خو د هغه فن او د هغه کومه دغه چې په موسیقي کې هغه ترلاسه کړې ده نو هغه زموږ بلکل استاد دی او هغه د ماسټر علي حیدر شاګرد دی مسلسلتاً موږ ته دغسې یو هغه چې و نو په دغه راورسېدو تر دې ځایه د هنر راورسوو مګر کله چې زه بیا دلته راغلم ما ویل چې اوس باید اوس نو ځکه دلته موږ کوچنی افغانستان جوړول غواړو
دې خلکو موږ ته پناه راکړله او موږ اوس دا باید پټ هم نه وي او دا باید تایید هم کړو چې د دې دې هم کور ودان وي او ما دا زموږ استوګنځی دی بالکل نو دلته چې زموږ وروڼه زه ګورم دوی ډېر زیات دې ته لیواله دي چې یو چیرې یو بنډار جوړ شي ځکه ټول کار کوو دا خلک خو د وخت ډېر پابند دي وخت پابند دي نو دغسې پروګرامونه جوړول د افغانانو یو ځای کول دا واقعا ډېر لوی کار دی صفا صاحب زه غواړم وپوښتمه چې تا ته په دې برخه کې ښه تجربه وي که له هر هنرمند نه وپوښتې زه غواړم په همدې کې څو سوالونه نور هم وکړم دوی د کورنۍ محدودیتونه لري یا د کورنۍ لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی باید موسیقي وغږوي ستونزه په څه کې ده ولې زموږ کورنۍ یا په خاصه توګه زموږ کلتور که په عموماً کې سړی پرې وغږېږي موسیقي سره تړلی دی هغه رباب دی طبله ده نو زموږ کورنۍ کې داسې مشران وي یا نور خلک موسیقي نه خوښوي د دې علتونه تاسو په څه کې ګورئ ولې موږ دې برخه کې دومره دلچسپي نه لرو زه به په کلکه دا خبره وکړم چونکې دا برنامه ستاسې د یو تلویزیون د لارې خپرېږي نو موږ ته چې څونه معلومات دی دا هنر چې افغانستان ته کله راغی نو داسې یو چا لاس کې ونیو چې هغه خلکو تعلیم نه درلود د دې تر څنګه چې دی په میوزیک زده کولو کې ډېره خواري وکړله لیکن هغه خپله والي ونه شوه ساتلی ځکه چې هغه تعلیم نه درلوده لنډ خبره درته وکړم چې هغه به لاړه ګولم په مخ قمار به یې وواهه یو ځای کې به یې سخته نشه وکړله یو ځای کې به یې ډېر غلط الفاظ استعمال کړل ځکه چې هغه خو د هغه د ناپوهۍ د وجې نه دا پوهه ورسره وه لیکن نوره پوهه هلته نه وه نو داسې اکثریت خلک داسې وو مګر په دې کې ښه ښه استادان بیا موږ په افغانستان کې تېر شوي دي چې اوس هم شته دې هنر ته خدمت هم کړی دی هغوی خپل هغه هم ساتلی دی هنر هم چې دی د نړۍ په کچه باندې زه دا ویلی شم چې لومړی نه وي دویم نه وي دریم نه وي نو له څلورم مقام نه به ښکته مقام هم نه وي د افغاني میوزیک په نړیواله کچه باندې ځکه چې دا پخوا ارزیابي شوې وه د دې خبرې هغه وخت کې دویم لومړی هند و دویم هغه و اوس که څه هم غربي او دا نور د میوزیکونه دي نو موږ به د څلورم او پنځمې دغه ته ځان ښکته کړو لیکن نړیواله کچه باندې په سرحد کې دی اوس هم دا خو یو چا رسولي دي یو چا رسولي یو استعداد والا سړي یو شخصیت رسولي نو زه دا خبره چې مې وکړله خدای دې وکړي چې بعضې خلکو باندې بده ونه لګي څوک چې د هنر پورې تړاو لري د دې تر څنګه چې هر هنر سړی کوي یو علم دی یو هنر دی که نه علم او هنر په موسیقي کې څومره مهم دی ډېر مهم دی نو که علم او هنر دواړه یو ځای شي نو ډېر په ټولنه باندې ډېر ښه تاثیر لري اوس که زه بې علمه یم او دغه یم نو که زار څونه زه خو یو معقوله خبره تا ته نشم کولی د شعر معیار هم نشي پوره کولی دغسې شعرونه انتخابوي چې هغه زموږ ټولنې سره په ټکر کې نو شاید دا وجه هم وي چې ولس موسیقي نه خوښوي نه یې خوښوي که نه هغوی بېلارې شول خلک یې بېلارې کړل ګوره د لمانځه وخت ډېر مهم دی موږ تاسې ټولنه ټوله سنتي ده او موږ بالکل چې ښه او ښکلي مسلمانان یو د افغانستان ټول پښتانه ټول زموږ ټول اقوام نو دلته چې کله دا ټولې نقطې ته په نظر کې ونیسي چې مونځ قضا نه کوي په بلې قضا نه کوي نیشه ونه کوي په بلې ونه کوي نو زه خو وایم چې له غیابت نه نو د نورو هغه شی چې مونږ پې روزانه اخته کېږو د هغې نه موسیقي سل چندانې ښه ده بلکل درنو لیدونکو تاسو به په تمه وایي صفای صاحب تاسو ته یو ښه سروکی یوه سندره وایي صفای صاحب داسې یوه سندره راته ووایه چې دفعتاً مو د افغانستان په غرونو په دښتو مینو کې راوګرځئ او زموږ لیدونکي هم ستا له سندرې سره همغسې افغانستان ته لاړ شي او خپلې خاطرې تازه کړي دواړو سترګو زیان دی خدای لري خو زه ترې ډېر خوشحاله نه یمه دا شیان دی خدای لري خو زه ترې ډېر خوشحاله نه یمه یو بادشاه و دوی کافر که په پردي وطن کې مړ شو
اخ دا مولیان دی خدای لري خو زه ترې ډېر خوشحاله نه یمه او اوس یې کال په کال مانځه خو بغدادي پیرکانې وکړې افغانان دی خدای لري خو زه ترې ډېره خوشحاله نه یمه تیره په زړګي مې شي لمبه کنه تیرا په زړګي مې شي لمبه کنه ته چې راته ووایې چې نه کنه هو ته چې راته ووایې چې نه کنه تیرا په زړګي مې شي لمبه کنه تیرا په زړګي مې شي لمبه کنه ته چې راته ووایې چې نه کنه هی زړه ته چې راته ووایې چې نه کنه زه به د خالونه د مخ شمارمه زه به د خالونه د مخ شمارمه هو ته مې په زړګي داغونه ږده کنه ته مې په زړګي داغونه ږده کنه ته چې راته ووایې چې نه کنه هو ته چې راته ووایې چې نه کنه لاړو لیوني دې کله پرېښوده لاړو لیوني دې کله پرېښوده هو اوس دې په سر خاورې بادوه کنه اوس دې په سر خاورې بادوه کنه ته چې راته ووایې چې نه کنه هی زړه ته چې راته ووایې چې نه کنه مکوه نصیحت راته مکوه نصیحت راته ستا له نصیحته مې توبه کنه ستا له نصیحته مې توبه کنه ته چې راته ووایې چې نه کنه هو ته چې راته ووایې چې نه کنه تیرا په زړګي مې شي لمبه کنه تیرا په زړګي مې شي لمبه کنه ته چې راته ووایې چې نه کنه هو ته چې راته ووایې چې نه کنه واه 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 صافی صاحب بیخي د وطن په غرونو دې راوګرځولو دغه لومړی سر بیتونه دې چې ویل ما لپاره ډېر جالبه وه دوستانو یو باچا په پردي وطن کې مړ شو
نو دا یو جالبه کیسه لري بغدادي پیر دې پکې یاد کړ تاسو به د بغدادي پیر ناول لوستی وي دغه شعر د چا و که دا راته ووایي دا خو یو زمونږ او ستاسې ډېر دروند شاعر دی سیال صاحب ډېر ښه دا راته ووایه چې د نورو شعرونو عموما یا دلته مثلا یا نورو پروګرامونو ته چې ځې ته به ډېرو پروګرامونو ته تللی وې د شعر انتخاب څنګه کوې د چا شعرونه ډېر وایې زه دایما د ملنګ جان صاحب شعرونه ډېر خوښوم او محمد نور صاحب دی الله وبخي دغه د هغوی ډېره درنه شاعري ده او داسې حماس یو هغه پکې پروت دی حماسي انقلابي شاعري ده د ملنګ جان نو هغه زه ډېر خوښوم ډېر ښه صفی صاحب دا راته ووایه چې دغلته په کاناډا کې تا مخکې یادونه وکړه چې په وطن کې د موسیقۍ باندې ستونزې وې اوس خو لا ډېرې ستونزې دي نو دغلته په کاناډا کې د موسیقۍ ژوند دې څنګه دی دلته د افغانانو پر کوم پروګرامونه کوم مجلسونو ته ځې او څومره پکې راحت دی دلته څه هم پردي وطن کې ستونزې ډېرې زیاتې وي واقعیت چې هر سړی په کار باندې بوخت دی وخت هم چا سره نه وي خو بیا هم زمونږ افغانان چې دي ماشاءالله ویښ خلک دي او خپل کلچر هیڅ چېرته نه هېروي او بلکې ډېر په ویاړ سره یې دغه کوي هغې ته حاضرې که مالي او جاني دی بېچارهګان قرباني ورکوي نو په ولې نه په داسې خوشحالیو کې چې اخترې وي جشنونه وي بل شی وي یا زمینه برابره شي حتما راغونډېږو زه غواړم وپوښتم چې دغسې هیوادونو کې چې د افغانستان سره په ټوله نګاه فرق لري کلتور او فرهنګ ژبه عنعنات دغلته د افغانستان موسیقي یا د پښتو سوچه موسیقي غږول څنګه موږ د دې لارې کولی شو چې افغانان له خپل کلتور سره وتړو د موسیقي له لارې بله نو ګوره زه تاسو ته یو وړکی مثال د موسیقي په برخه کې وړاندې کوم ملي اتڼ د ملي ټکي سره زموږ او ستاسې هر څه پکې راټول هېوادوال په واقعا چې مینهوال دي چونکې میډیا د زه ډېر ژور نه ځم چې بیا ډېرې خبرې دي که نه نو هغه چا چې کم خلک په افغانستان سره جفاکار پاتې شوي نو ټول الحمدلله موږ د وطن سره مینه لرو د خپل کلچر سره لرو ما ته مثال وړاندې کړ ګوره اتڼ موږ په ویاړ سره کوو زموږ مشران یې حتی کوي داسې خلک چې پاکې ګیرې سپینې وي هغه اتڼ کوي ځکه چې څنګه هلته د ملي ټکی مړ سره دی که ملي عنعنه ده ملي عنعنات نو هغې ته په درنښت سره موږ به یو شي ته هم نه ګورو راغونډېږو اتڼ هم کوو د کرکټ په خوشحالیو کې تاسو اتڼ تېره اونۍ کې شاهدان وئ بشمېره کچه په لرو بر وطن کې په نورو هیوادونو کې نو داسې زموږ ډېرې کلتوري هغه دي چې موږ یې په لمانځلو باندې چې دی ځوانان وینو د دې شاهدان پاتې کېږو چې ډېر په هلو ځلو ته ځان رسوي خپل کار ورته پرېږدي نو د دې ژوندي پاتې کېدل پکار دي موږ له هم دا پکار ده چې زما چې څومره وسه کېږي فرضاً ستا کېږي دا به کوو سره چې دا ژوندی پاتې شي بلکل صافی صاحب زه غواړم چې د افغانستان په څو ولایتونو مې راوګرځوئ پیل به له کابل نه وکړو بیا به مشرقي زون خواته لوی پکتیا خواته او شمال خواته لاړ شو نو غواړم همدغسې په هرمونیه کې د همدوی سیمې ځینې سروکي یا سندرې ماته ووایې چې زموږ لیدونکي چې د هر ځای دی زموږ خپرونه را سره ګوري خپلې سیمو ته یې بوځي پیل به له کابل نه وکړو نو چې هغه مینوال چې د کابل دی او زموږ خپرونه ګوري چې دفتن دغه ستا د خوږو ګوتو کمال سره کابل ته راشي زړه دې را ژوندی کا پخوانۍ سندرې ووایه او ماته کابلۍ سندرې ووایه ماته ننګرهارۍ سندرې ووایه زړه دې را ژوندی کا پخوانۍ سندرې ووایه
ته کابلۍ سندرې ووایه ما ته ننګرهارۍ سندرې ووایه افغانستان زړه د اسیا دی نو ما ته کابلۍ سندرې ووایه افغانستان زړه د اسیا دی نو ما ته لوګرۍ سندرې ووایه زړه چې خراب شي بدل زر له منځه ځي نه ما لره خوستې سندرې ووایه ګرانه زړه دې را ژوندی کا پخوانۍ سندرې ووایه و ما ته لغمانۍ سندرې ووایه او ما ته هرات سندرې ووایه. ډېره مننه صفای صاحب. زه غواړم یوازې په هارمونیه کې د ځینو ولایتونو مشهور سروکي راته وغږوي. نو که دې لاړ شو لویه پکتیا خواته نو یوازې په هارمونیه کې ماته د لویه پکتیا سروکي ووایه چې د زموږ لیدونکي دفعة همغه د لویه پکتیا او په غرونو باندې راوګرځي. په دواړو سترګو ډېر علي خوند یې وکړ پاس پتنګي مستې زدرانې. صافی صاحب دا ځل انتخاب تا ته درکوم کوم ولایت ته مو چې بیا یې انتخاب ستا دی؟ دواړو سترګو د هرات خواته بوځو. ډېر علي صفای صاحب زه غواړم په د پروګرام په دې برخه کې ما ته د پښتو ټپې ووایې د پښتو لنډۍ د پښتو ادبیاتو کې یا د افغانستان د ولسي ادبیاتو کې یو پیژندل شوی او په نورو ټولنو کې دغسې یو سمبول دغسې یو فولکلوریکه بڼه په نورو هیوادونو فرهنګونو کې نشته لکه کومه چې زمونږ د پښتو ټپې کوم خوند او رنګ لري نو داسې کلیوالې ټپې راته ووایه نو داسې نوی طرز نوی ټپې مهرباني. کوڅه کې ستا
شوخ په نیولې لاس دې رانکړ ولا ډېر و درد دما وایم چې کله او ورته پرېږدمه وچې مې جانان پر رقیب واچول لاسونه درد مې د زړه پسې واکېږي و د خپل تور زلاله د مکړه صفتونه دیدن پسې د مرمه یاره ورخو مې بل د زړه په سر دی دیدن پسې د مرمه یاره ورخو مې بل د زړه په سر دی ستا سترګې جادوګرې دي کتو کې دې اثر دی دیدن پسې د مرمه یاره ورخو مې بل د زړه په سر دی یا د وخت کوتره او رانه لاړه لاسونه مروړم واپس بیا کله راځي نه تا چې په مخه زلفې شانه کړي ځکه په ځانه یاد کرسي چاپېرومه زلفې دې تاو کړې د غړې نه لکه انګور چې تاو د توته له څانګو شینه لکه ملنګ به دې کوڅه کې ودرېدمه لکه ملنګ به دې کوڅه کې ودرېدمه یا سبا به درتلمه بېګا به درتلمه و سبا به درتلمه بېګا لکه ملنګ به دې کوڅه کې ودرېدمه سبا به درتلمه بېګا به درتلمه یا سبا به درتلمه بېګا به درتلمه صافی صاحب بیخي خوند یې وکړ هغه موږ ته دې یوه ټپره یاده کړه چې د ناچارۍ مېرمنه واخله په شنه سهار پردي ورونه ټکومه نو په مسافرۍ کې او دغسې فولکلوریک او وطني ټپې سړی له خپل وطن سیمو ته بیایي ډېره زیاته مننه زمونږ هم د خپرونې وروستۍ برخه ده او پای شیبوم هم دي نو درنو لیدونکو صافی صاحب تاسو په ټورنټو کې پیدا کولی شئ نو ستاسو د خوښۍ پروګرامونه همغه ډول چې تاسو غواړئ همغه ډول وطني پروګرام ستاسو لپاره دی ترسره کولی شي همدلته په ټورنټو کې به صافی صاحب تاسو دلته پیدا کولی شي دوستان مننه نو زمونږ وروستۍ شیبې دي هغه لیدونکي چې په افغانستان کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي زمونږ د وصال تلویزیون په پرده تاسو ګوري وروستۍ کې به مو پیغام ورته څه شی وي نو پیغام خو چونکې زه پیغام ورکول سخت دی سخت کار دی صحیح ده که نه ځکه موږ خو هر وخت چې یو خبره کوو ډېر زر یې وکړو څه زمونږ خولې په دعاګانو ستړې شوې سرونه هم په سجدو ستړي شول نو د خدای نه به دا دعا کوو چې الله مو په وطن کې اصلي قلاري راولي انسان وژنه ختمه کړي خدایه زمونږ په خاوره نو پیغام به دا ورکړم ځوانانو ته کم از کم آینده د تاسو په لاس کې ده ډېر د مینې او د خلوص نه ډک ژوند یو بل سره تېر کړئ ډېره وړه زندګي ده خوشحالۍ باید تېره کړو ډېره زیاته مننه میرویس صافی چې موږ سره د نن وطن خاطرې په خپرونه کې حاضر شوې ستا ژوند په اړه او ستا د موسیقي په اړه یو خوندور بانډار مو درلوده قربان د تاسې نه ډېره مننه زه باید وکړم چې تاسو زموږ د غریبګۍ جونګړې ته تشریف راوړه ستاسو د همکار ورونه هم ډېره مننه
او ستاسو دا برنامه چې د وصال تلویزیون د خپرونې له مخې د دوی کتونکي او زموږ هیوادوالې ګوري ټولو ته د زړه د تله احترامانه سلام وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. او تاسې دې تل کامیاب اوسئ. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه د نن وطن خاطرې خپرونه چې ما احسان کمال دلته په ټورنټو کې له افغان هنرمند میرویس صافي سره ستاسو درانه حضور ته در وړاندې کړه. تر بیا چې په یوه بله خپرونه کې ستاسو درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم.